د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر پاکستان ته وایي د جوړېدو د 15 ورځې نه کېږي او په 15 جوړو شویو توغندیو دومره نازېږه که افغانان لاس په کار شي بیا به خبره ستاسو له کنټرول څخه هم ووتې وي. ولر چې د تاریخ مطالعه کې چې اوس مړې ته ستا حالت وګورئ 15 توغندي جوړ کړي وګوره مړې 15 ورځې د خلاصېدو نه کېږي دغه خپل دغه اخیستي چې خلاص اخیستي بیا اوس ګامونه خو به کله کله وایي میږي ته چې خدای په قهر سي نو وزر ورکړي پیدا شي چې دا لکه د لاسه نه کېږي خو کې شروع در وکړه بیا به نو د خپل اندازه بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی وایي پاکستان د یو ځل له روسیې برېټانیا او بیا له امریکې څخه پوښتنه وکړي. د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې ابتداګۍ کې لوی ګړنګ یم. سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانانو صبر دې نه ازمایي. نوموړي وویل چې 2 ورځې د استقلال او جوړېدو نه کېږي او پر افغانستان بریدونه کوي. ملا خیر الله خیرخوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پر افغانستان د شوروي ځواکونو د یرغل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې چې د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو هم پکې ګډون کړی و وویل چې کله هم چې خدای چاته په قهر شي نو وزرې ورکړي. دغه لوړپوړي چارواکي وویل چې موږ د ملت د ارادې خلاف نه شو تلای او د ملت اراده دا چې که میلمانه مو د وزیرستاني کډوال او که کوربه د مصونیت او حفاظت غواړي دا د ټولو سره که بیا څوک تجاوز کوي او اراده یې وي بیا دا فکر وکړي چې د 3 امپراتوریو چې ماتې خوړلې ده کومې توغندۍ پرې ورغورځولې وې. نوموړي وویل چې که افغانان پیل وکړي پاکستان ته به د وضعیت کنټرول ستونزمن شي. ښاغلي ملا خیر الله خیرخوا زیاته کړه ستا حالت ته وګوره او 15 توغندۍ جوړې کړي ته وګوره نه ګورې چې افغانانو 15 امپراتورۍ ماتې کړې دوی توغندي درلودل که یې پرمختللې تیارۍ درلودې زوی مړیا 15 ورځې د خلاصېدو نه کېږي چې استقلال د اخیستی. مولوي خیر الله خیرخوا وویل چې د پاکستان خلک څو کسانو یرغمل کړي او د شخصي ګټو لپاره حالت خرابوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که دوی پاکستاني جنګیالي له جګړو را ونه ګرځوي پاکستاني پوځیان به په افغانستان کې د ناټو د همکارانو په څېر په کوڅو کې پراته وي. ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی وویل د پاکستان واکمن د شوروي او امریکا له برخلیک عبرت واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متکی پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغمل 15 کالیزې په مناسبت مراسمو کې د پکتیکا بیرمل ولسوالۍ کې د پاکستان وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل هغه هیوادونه چې افغانستان په ټیټه سترګه ګوري له برېټانیا شوروي او ناټو د عبرت واخلي. ښاغلي امیر خان متکی د پاکستان له خلکو او حکومت وغوښتل چې د هغو کاڼیو مخنیوی د وکړي چې د پاکستان او ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښوي. نوموړي همدغه راز زیاته کړه چې افغانان احسان فرموشه خلک نه دي د جهاد او هجرت په وخت کې به د پاکستان ښه هیر نه کړي او وروستي بریدونه به هم هیڅ کله هیر نه کړي.